ورفع بخطابه فروع الحنفية السمحة البيضاء حتى إذا أضحت كلمة الباقية الراسخة الأساس شامخة البناء كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، صدق الله مولانا العظيم. د افغانستان د اسلامي امارت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې د بیلابیلو رسنیو استازو، لیدونکو، اوریدونکو او دلته په تالار کې ناستو ښاغلیو محترمینو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو حاضرینو، مخکې له دې چې د تیر یو کال په کړنو باندې خبره وکړو، غواړم د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت په مخینه باندې لږ څه رڼا واچوم. په لومړي ځل د امیر امان الله خان په واکمنۍ کې قبایلو او سرحدي مسایلو ته د رسیدګۍ لپاره یو مدیریت رامنځته شو. دغه مدیریت د سردار شاه محمود خان د صدارت پر مهال ریاست او د سردار محمد داود خان د صدارت په دوره کې د کابینې په چوکاټ کې مستقل ریاست او د سردار محمد داود خان د جمهوری نظام په مهال وزارت ته ارتقا وکړله او دې وزارت په وروستیو کې د امنیت شورا غړیتوب هم درلوده. د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت د خپل ورسپارل شوي مسؤلیت او د محترم رئیس الوزرا له هدایاتو او لارښوونو سره سم ویاړي چې د وزارت په کړنو کې د شفافیت پر اساس له خپل ولس سره د افغانستان د اسلامي امارت د بریالیتوب نه را په دې خوا ترسره شوي فعالیتونه او لاسته راوړنې شریکوي. د افغانستان د اسلامي امارت تر بریا وروسته د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت د کار، فعالیت او لاسته راوړنو لنډ راپور. قدرمنو ګډونوالو، د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت د افغانستان د اسلامي امارت د کابینې په چوکاټ کې یو مهم او کلیدي وزارت چې په لاندې څو مهمو برخو کې فعالیتونه ترسره کوي. په اداري برخه کې وزارت د تغییر او تبدیل په ترتیب کې مکار اهل کار ته سپارلی ده. اداري چارې په منظم ډول په مخ روانې دي او په اداري برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. د الله جل جلاله په فضل او د ایمانداره او با احساسه وطن پرسته مسؤلینو د هڅو په نتیجه کې اداري فساد کچه هم صفر ته راټیټه شوې ده. د جرګو او قومي پریکړو په برخه کې دا چې افغانستان قبیلوي او قومي جوړښت لري او د دې ترڅنګ په تاریخي لحاظ د قومي او ملي جرګو په طرز کې په خپلو کې جوړجاړی رامنځته کوي او دغه راز د سترو ملي مسایلو په اړه د ملي غونډو او جرګو له لارې تصامیم نیسي. پر دې اساس مو د ولسونو د ملاتړ جلبولو، د ناوړه دودونو له منځه وړلو، عامه پوهاوي خپرولو، د خلکو ستونزو اوریدلو او غوښتنو ځوابولو په برخه کې کار کوي. د اسلامي امارت د بریا په لومړي کال کې مو تر اوسه په مختلفو ولایتونو کې تر 100 پورې سترې ولسي غونډې او جرګې ترسره کړې دي چې د هر ولایت د خلکو ستونزې او غوښتنې مو تحریري راوړي دي او اړوند ارګانونو ته مو سپارلي دي. په مرکز کابل کې د ولسونو د انسجام او همغږۍ تر نامه لاندې ستره غونډه یوه ښه بیلګه ده چې د هیواد په کچه سلګونو قومي متنفذینو، علمای کرامو، مشایخو او د اسلامي امارت مشرانو او د رسنیو استازو ګډون پکې کړی و چې لله الحمد ښې پایلې یې درلودې. دغه راز مو په ولایتونو کې د کال په اوږدو کې 11 قومي شخړې حل و فصل کړي دي او د 10 په شاوخوا کې نورې شخړې مو
د ولایتي مسؤلینو تر لاس او کار لاندې دي. ښه بیلګه یې د میدان وردګ، بامیان او غور ولایتونو د ځایي اوسیدونکو او کوچیانو ترمنځ د هغو ستونزو اساسي حل و چې لسګونه کلونه یې په بر کې ونیوله. زموږ وزارت د خپل مسؤلیت له مخې نه د میدان وردګو، بامیان، غور، غزني، پروان او په ځینو نورو ولایتونو کې د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ یو لړ ستونزې او مشکلات بررسي کړي. دا چې موضوع نازکه او جدي وه، نو موږ موضوع د کابینې اجنډا کې ونیوله. تر پریکړې وروسته د څارندوالۍ، استخباراتو، کرهنې او مالدارۍ او داخله چارو وزارت د لومړي رتبه استازو په شمول د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت تر سرپرستي لاندې لوړ رتبه هیئت سیمې ته ولاړ. د خلکو مشکلات په خپله ولیدل، څېړنه یې وکړله او ستونزې مې له هغوی نه واورېدلې. د کوچیانو او ځایي اوسیدونکو څخه مو مشترک د منازعاتو د حل یو باصلاحیته 10 کسیز کمیسیون په هر ولایت کې د مربوطه ولایت د والي صاحب تر نظارت لاندې وګمارل، چې تر ډیره اغیزمن ثابت شوی ده او د خلکو ډیرې ستونزې ورسره هوارې شوي دي او له پریکړو یې خلک راضي دي. د سرحدي پلټنو او څارنې په برخه کې دا چې د وزارت له مهمو او اساسي دندو څخه د افغانستان د ټولو سیاسي پولو او سرحدونو نظارت، بررسي او د ارضي تمامیت ساتل دي، نو موږ د وزارت رهبري په شمول 3 ځلې لوړپوړي پلاوي د بررسي په موخه د هېواد د ټولو پولو په اوږدو کې بېلابېل نقاط او سیمې بررسي کړي دي او د سرحدي سرغړونو، سرحدي تخریباتو او تجاوزاتو مو دقیقه او پر وخت څېړنه او پلټنه کړې ده. دغه راز مو په دوامداره توګه د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې له مختلفو ساحو څخه څار او نظارت ترسره کړی ده. د ولس د ستونزو د حل په موخه مو د ایران په شمول ځینو ګاونډیو هیوادونو ته سفرونه هم ترسره کړي دي. د کوچیانو چارو د سمون په برخه کې د کوچیانو چارو ته رسیدنه هم د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت د فعالیتونو یوه مهمه برخه ده. د کوچیانو ژوند او د دوی مالداري ته پاملرنه د هیواد اقتصادي ودې ته د پاملرنې په معنا ده. د کوچیانو ستونزې نسبت نورو خلکو ته زیاتې دي. د زده کړو، روغتیا، سکونت ځایونو او مالداري په برخه کې ډېرې ستونزې لري. تر اوسه پورې مو د کوچیانو د کاغذي تذکرو او برېښنایي پیژندپاڼو په اړه کار کړی ده، چې په دې اړه د کابینې له پریکړې وروسته په ولایتونو کې د کوچیانو چارو سمون مدیریتونو له لوري زرګونه کوچي هیوادوالو ته تذکرې تایید او جوړې شوي دي. د روغتیا په برخه کې د هایلند کمیټې په همکارۍ د ننګرهار، هرات، لوګر، بغلان، خوست، کابل، لغمان او پروان ولایتونو کې د کوچیانو 2059 کورنیو کې د 4,06,344 وړو څارویو ته د چینجیو ضد درمل او 3,62,283 څارویو ته د لیونتوب ضد واکسین ترلاس او تطبیق شوی ده. د 1400 کورنیو اړوند څارویو ته حیواني خوراک ویشل شوي دي. د کابل ولایت په بیلابیلو سیمو کې د کوچیانو له بېوزلو کورنیو سره مرسته شوې ده. له یونیسف مؤسسې سره په ناسته کې کوچیانو ته د ګرځنده ښوونځیو د جوړېدو موافقه شوې ده. لکه څنګه چې مو مخکې یادونه وکړله، د بامیانو، میدان وردګ او غور په ولایتونو کې د کوچیانو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ د څلځایونو پر سر شخړو ته د حل لاره پیدا کړې ده. د ښوونې او روزنې په برخه کې د وزارت اړوند رحمان بابا، خوشحال خان او پیر محمد کاکړ لیسو څخه 259 تنه زده کوونکي فارغ شوي دي. د یو شمېر قبایلي محصلینو لپاره د لوړو زده کړو ترسره کولو زمینه برابره شوې ده او فعلا د دغه وزارت په 10 تعلیمي مرکزونو کې چې په مرکز او د هیواد په مختلفو ولایتونو کې موقعیت لري، د بایزید روښان انستیتوت
رحمان بابا علی لیسه، خوشحال خان لیسه، د پیر محمد کاکړ لیسه، پښتونستان لیسه، غازی عبدالله خان اڅکزی لیسه، د قبایلو لیسه، د عبدالقادر کوچي لیسه، د وکیل محمد جان خان کوچي لیسه او د کوچیانو په نمونوي لیسه کې 3000 تنه زده کوونکي په لیلیه توګه په زده کړو بوخت دي چې له اداري او تدریسي چارو یې د چارواکو او مسؤلینو لخوا دوامداره نظارت ترسره شوی ده او همداراز د یادونې وړ ده چې د ننګرهار په ولایت کې د عبدالقادر کوچي لیسې لپاره چې په تیره کې 1400 زده کوونکو ته یوازې 7 تنه ښوونکي درلودله چې اوس د موږ د تعلیم او تربیې د مسؤلینو د هڅې په نتیجه کې 24 نوي بستونه ورته منظور شوي دي. د اطلاعاتو او عامه اړیکو په برخه کې د عامه پوهاوي خپراوي اسلامي او افغاني کلتور فرهنګ غوړولو او د هیواد بیلابیلو ژبو قومونو ثقافتونو د ژوندي ساتلو او ملي وحدت او ورورولۍ پیغام خپرولو په مخه زموږ د وزارت اړوند جرګه او هموطن مجلې چې په 2 رسمي او 10 محلي ژبو علمي فرهنګي څیړنیز او معلوماتي مقالې نشروي تر اوسه پورې د اسلامي امارت د بری په ویاړ د جرګې مجله یو فوقالعاده ګڼه چاپ شوې ده او سربیره په دې د جرګې او هموطن مجلو رسنیز فعالیت هم په عادي توګه روان ده چې د روان کال د لومړي ربعې یوه ګڼه له چاپه راوتلې ده او د هیواد 40 ولایتونو او ادارو کې په وړیا توګه ویشل شوي دي. د سرحدونو د کشف او تخطي په برخه کې د سرحدي سرغړونو بررسي او کشف ریاستونو له ایران او تاجکستان هیوادونو سره 250 کیلومتره سرحد بررسي او څیړنه یې شوې ده او له پاکستان سره د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې 1168 کیلومتره ساحې پوره څارنه او نظارت ترسره شوی چې په دې لړ کې یو شمېر سرغړونې کشف کړي دي چې د ځینو په اړه یې اجراءات هم شوي دي او دغو پرله پسې هڅو د امنیت په ټینګښت کې هم مثبتې پایلې لرلې دي. د تحقیق او مطالعاتو په برخه کې د یاد ریاست لخوا د بیلابیلو قومونو په اړه څیړنه ترسره شوې ده د یو شمېر ولایتونو پایلونه ترتیب او د هیواد د 4 سرحدي ولایتونو ځنګلونو او یو شمېر ولایتونو د سرحدونو په اړه تحقیق ترسره شوی ده چې له ارزښت نه ډک فعالیتونه بلل کیږي. د داخلي تفتیش نظارت او پلان په برخه کې له ولایتي ریاستونو سره د اړیکو او یو شمېر رسمي فعالیتونو د ارزونې تفتیش او نظارت د ترسره کولو په موخه ولایتونو ته 29 کاري سفرونه ترسره شوي دي چې د چارو په سمون د نیمګړتیاوو په پوره کولو او پر وخت ترسره کېدو او اداري فساد په مخنیوي کې اغیزمنې پایلې لري. په ټولو ولایتونو کې چارې په منظمه توګه او د پلان سره سم په مخ روانې دي او دغه راز له کلونو وروسته د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د راتلونکي 5 کلونو لپاره 5 کلن ستراتیژیک پلان د وزارت د کاري موخو او استقامتونو مطابق بشپړ شوی ده. دا د افغانستان د اسلامي امارت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د یو کلن کار او فعالیت لنډ راپور چې ستاسو حضور ته وړاندې شو. ان شاء الله هڅه به مو دا وي چې وزارت او د وزارت مربوط کارکوونکي خپل مسؤلیتونو ته پوره په امانتداري او ایمانداري کارونه ترسره کړي او د پلان مطابق چارې سرته ورسوي. یو موټی او بریالی دی افغانستان د افغانستان مجاهد ولس او تل دی د افغانستان اسلامي امارت. له توجه نه مو یوه نړۍ مننه. د جناب معین صاحب له معلوماتو نه یوه نړۍ مننه. اوس د موضوع په تړاو د خبریالانو پوښتنې اخلو. په پیل کې نوبت ورکوو د سولې شبکې نه وسیم تلاش ته چې خپله پوښتنه مطرح کړي. وسیم تلاش په لومړي قطار کې. ډیره مننه معین صاحب. په دې وروستیو کې د امارت پر راتګ سره که څه هم د قبایلي سیمو هغه مهمې څیرې چې مخکې به کابل ته راتلي تګ او راتګ یې کول هغې څخه مثلا شاعران یادولس لیکوالان دلته به بېلابېلو ناستو هغو کې به یې ګډون کوو. دغه اوس تګ راتګ ډېر زیات کم شوی، بیخي تګ راتګ نه کېږي. او بله تاسو د سرحدونو خبره وکوله
که څه هم د امارت پر راتګ سره په لومړیو شپو ورځو کې ته ډېر داسې راپورونه ورکړل شو چې پاکستان ډېره د افغانستان ډېره سیمه نیولې ده. دغه برخه کې مو څه کړي تر اوسه پورې؟ کوم مذاکرات مو سره کړي که نه؟ قبایلي سیمې هم ته ډېره دوی په خپل واک کې لري اوس پاکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. د تا د اولې پوښتنې په جواب کې موږ د سرحدونو، قومونو، قبایلو چارو د وزارت په ترتیب او په تشکیل کې د جرګو مستقل معینیت لرو. هغه معینیت د قومونو د جرګو لپاره یو پلان ترتیب کړی ده چې د همغه پلان له مخې نه به انشاءالله په لنډ وخت کې د قومونو سره ناسته پیل کړي. او اوس هم ځینې غونډې شوي دي، خو اما هغه پلان لا تکمیل شوی نه و. هغه پلان چې تکمیل شي انشاءالله امید شته چې دغه وضعیت به نور هم خوندور او ګڼندی شي. او پاتې سو د فرضي کرښې په رابطه چې تا کومه پوښتنه وکړه، د افغانستان د اسلامي امارت موقف په دې مورد کې تر لمر نه روښانه ده او هغه کارکردګۍ هم ډېرې زیاتې دي. خو البته هغه جزئیاتو ته به ډېر نه ځو، خو ما مخکې په ګزارش کې هم درته ویلي چې موږ د فرضي کرښې څارنه او څار په دقت سره کړی ده او په مستقبل کې به هم چې د افغانستان د اسلامي امارت په چوکاټ کې دا کوم امنیتي ارګانونه دي چې هغه د دفاع وزارت ته او د داخله وزارت ته او د استخباراتو ریاست ته، ورسره د سرحدونو، قومونو، قبایلو چارو وزارت ته انشاءالله په مستقبل کې به هم څار او څارنه کوي او چې هغه څومره موضوعات تر موږ پورې موجود وي په هغه کې به انشاءالله جدي اقدام کیږي. ډیره مننه. محمد رفیع تیموري له هیواد ورځپاڼې نه. به نام یاد خدا، محمد رفیع تیموری هستم، خبرنگار روزنامه هیواد. من میخواستم که درباره اقوام افغانستان که در سال 1400 به تعداد 72 قوم در افغانستان به حساب شکل گرفت. از او به پیش 14 قوم درج تذکره الکترونیکی بود، ولی دیگرها اجازه نداشتند که به نام قوم مستقل خود تذکره الکترونیکی بگیره و شخصا خودم هم در مبارزات درج قوم تیموری خود ما مبارزه کردیم. و سوال ما این است که شما در قبال اقوام چی پلان دارین و نماینده قوم تیموری در وزارت شما کی هست که من نمیدانم؟ اگر وضاحت بتین خوش میشم. تشکر. در جواب سوال شما امی قدر باید بگویم که امارت اسلامی افغانستان تمام اقوام و قبایلی که در افغانستان زندگی میکنه اما حقوق حقیش انشاءالله بر نیست مقام امارت اسلامی افغانستان محفوظ او مسئول است و به همه اقوام مطابق امو نفوذ ازوا که در نفوس ازوا که در افغانستان زندگی میکنه چقدر حقوق شرعی، قومی، سمتی، بین المللی که بر ازوا داده میشه انشاءالله امارت اسلامی افغانستان به تمام اقوام مساویانه حقوق قائل است و هیچ تبعیض در این مورد انشاءالله در مورد اقوام وجود نداره. سید عمر صاحب له سلام وطندار رادیو نه لومړي قطر کې. ډیره مننه. معین صاحب، د اسلامي امارت له راتګ وروسته زموږ د معلوماتو له مخې 14 ځله په سرحدونو کې د اسلامي امارت ځواکونو د ګاونډیو هیوادونو له ځواکونو سره نښته کړې او تر ډیره پورې له ایران سره او له پاکستان سره. د ایران د چارواکو له لوري ویل شوي چې د افغانستان د اسلامي امارت سرحدي ځواکونه معلومات نه لري د خپلې سیمې او کرښې په اړه، نو ځکه زموږ د ځواکونو سره نښتې رامنځته کیږي. ستاسې نظر په دې اړه څه دی؟ دا یوه. دویمه مسله د واخان بندر ده. څو ورځې وړاندې داسې اوازې خپرې شوې چې ګواکې اسلامي امارت له پاکستان سره یو تفاهم ته رسېدلی او په واخان کې چین ته مستقیمه لار ورکړې. قسم په لومړي سر کې دغه مسله نه ردېدله او نه تاییدېدله، خو ورپسې یوه ویډیو راووته چې په هغې کې مجاهدین لیدل کېدل چې ځینې نښې ړنګولې او په ویډیو کې ویل چې دا د پاکستان لخوا جوړې شوې وي او د افغانستان په خاوره کې دغه نښې جوړې کړې وې. خو بیا هم د اسلامي امارت ښکاره موقف معلوم نه شو چې دغه نښې د کوم وخت وې، چا جوړې کړې وې. که څه هم هلته تاریخ پې لیکل شوی و 2021 کال، دغه نښې د چا لخوا جوړې شوې وې او پایله بلاخره څه شو.
دویمه مسله دا ده چې تاسې په خپل ګزارش کې مې ویلې چې پاکستان ځینې سرغړونې او تخطۍ کړې وې، هر ځل تخطي او سرغړونه او هر ځل جګړه د اسلامي امارت د ځواکونو له لوري د پاکستاني ملیشو سره، او تر اوسه ورته کومه حل لاره نه ده معلومه شوې، نه ده کتل شوې. تر کله به له پاکستان سره بالاخره په ډیورنډ جګړې کوو، تر کله به دوی سرغړونې کوي، ولې یو واضح دریځ او واضح حل لاره ورته نه کتل کېږي؟ ډېره مننه. مخکې مو هم د هغه ملګري په جواب کې خبره وکړله، افغانستان اسلامي امارت دې ته ژمن ده د جهاد له یوې مرحلې نه اسلامي امارت فارغ شوی ده چې هغه د نظام ګټنه ده، اما د جهاد په دومه مرحله کې واقع ده چې هغه د نظام ساتنه ده، ارضي تمامیت ته، د سرحدونو څارنه او حفاظت ته، او همداراز د فرضي کرښې نه په دوامداره توګه څارنه ده. چې څومره امنیتي ځواکونه د اسلامي امارت دي د ټولو سرحدونو او خاصتا د فرضي کرښې په څارنه کې ګړندي او په خپل وخت سره اقدامات کړي دي. خو نور هغه جزئیاتو ته به ځکه نه ځو، مناسب نه ده په عامو مطبوعاتو کې هغه له موږ سره محفوظ دي. نو په مستقبل کې به هم انشاءالله د اسلامي امارت هوډ او عزم دا ده چې د افغانستان د مقدسې خاورې نه او تمامیت ارضي نه به مکمله او په کلکه باندې او په زغرده باندې دفاع کوي. پاتې سو د واخان مسله د ما یو خواست او خواهش له ټولو مطبوعاتو نه دا ده چې تاسې د دې ملت سترګې یاست. روغه سترګه هغه ده چې ښه دیدلوری ولري، او که چېرته سترګې کږې وي چې هغه ته موږ احول وایو، یا یوه سترګه پټه وي، یوه سترګه لوڅه وي، نو هغه بیا مکمل دید نشي کولی. له ټولو ژورنالیستانو او د مطبوعاتو له مسؤلینو نه مو خواست دا ده چې د افغانستان د موجوده حالت په هغه اصلي تصویر سره مطبوعاتو ته وړاندې کړي، څېړنه وکړي، تحقیق وکړي، چې کله یو موضوع حقیقت ته ورسیږي بیا د مطبوعاتو مخ ته راوباسي. د واخان په رابطه ځینې شایعات خپاره سوله چې هغه یقینا له حقیقت نه لرې وو. نور خو د واخان په مورد کې د افغانستان د اسلامي امارت ځوان د دفاع وزیر هغه موقف چې هغه تېره ورځ د فتح د لمانځلې په ورځ باندې وکړله، هماغه د ټول اسلامي امارت ګډ موقف ده. واخان د افغانستان ته د سر حیثیت لري او له هغه سر نه به د دې سر په قیمت باندې دفاع کوو. ډېره مننه. وروستۍ پوښتنه اریانا نیوز. تاسو پوښتنه حل شوه؟ تاسو پوښتنه لرئ مهرباني مطرح کړئ، خپل ځان معرفي کړئ او پوښتنه مطرح کړئ. د اول قطار کې ډېره زیاته مننه معین صاحب. نعمت الله رنځور یم کلید راډیو نه. د آمو سیند په اړه به تاسو هم ډېر اورېدلې وي او ځینې ویډیوګانې به هم لیدلې وي. د آمو سیند په څنډو کې یا غاړو ته چې کوم همسایه ملکونه دي، دوی د آمو سیند مخه د افغانستان خاورې ته راګرځوي. کله چې آمو سیند په چاپو راځي، مخه یې افغانستان خاورې ته راګرځول کېږي، د افغانستان خاوره لاندې کوي، په مقابل کې دوی وړاندې راځي. د آمو سیند لپاره څه شوي دي؟ په راتلونکي کې هم څه پلان شته؟ له آمو سیند نه لیدنه شوې ده او په دې تړاو کومه پرېکړه شوې ده مخنیوي لپاره یې؟ ډېره زیاته مننه. دا ورسه په دې رابطه کله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ګران دوست ډېره ښه پوښتنه وکړه د آمو سیند. د آمو سیند ته 3 ورځې مخکې زما هیات تللی و، راغی دا نږدې کې. د آمو په سیند تخریبات ډېر لرو، تحقیمات مو نه دي کړي، تخریبات ډېر لرو، دونه بودیجه موږ نه لرو چې د هغه مخه د دې اوبو ونیسو، چون دا زموږ خاوره چې ده دا ډېره خوړه ده، ریګ خاوره ده. پاتې دي چې موږ اخوا ته پیلرونه لرو، شناور پیلرونه لرو، کوردینات یې لرو، یو ملي هغه دې خوا ته نه دي راغلي. زه تاسو ته اطمینان د دغه میازه څه درکوم چې دا 5814 کیلومتر ټوله د افغانستان سرحد دی، خصوصا چې دا موږ رسمي سرحد لرو لکه ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان. یو ملي دې خوا ته نه راتلی شي، مه دا تشویش کوئ، ولې چې هغه کوردینات په 12 مملکتو او په ملل متحد کې ثبت دي، د هغه نه هېڅ وخت څه کېږي. دا چې زموږ مځکه دریا دې خوا ته راغلی، زموږ خاورې ته 15 کیلومتره 10 کیلومتره خاوره مو خوا ته پاته ده. زه خپله بذات هغه ورغلی په دغه اماراتو په وخت کې دا اوښ په دا 6 کال په دغه کې ورغلی یم چې خلکو ته مې ویلي چې ولې دا خپل هغه مځکې نه کرئ، وکړئ، هغه خو ستاسو دي.
ترکمنستان خلک هم وه ما الجزیره تشکیل کړې ده خپل ځمکې په کښتۍ کې ورځي هغه کرا خپل ځمکې کرلې په دې باندې هېڅ تشویش مه کوئ یو دا پر ځي کرسه ګای پورته ګای کښته ګای دورې هغه موږ هم نه منو زموږ ولس یې نه مني او موږ هم هېڅ وخت نه ده دا منلې په ټول د تاریخ کې دا ده نور چې د هر ملک سره 925 کیلومتر د ملک سیاکو څخه تر دانه ذوالفقار پورې د ایران سره سرحد لرو پرون زر عالم وړمه ورځ د ایران دغه سوی وه د دوی دغه مې راوغوښتله هغه صفري نقطه مو وښول هغه ستونزې مل کړي یو تا دغه سوال وکړئ چې تاسې د ایرانیان وایي دوې میاشتې نیمه میاشت مخکې زه تهران ته ولاړم جلسه مې د دوی سره درلوده موږ ته دوی دا یاده کړه چې ستا زه سرحدي ساتونکي نه پېژنم ګرده لباس دی لنګوټه ده کالي دي اغوستي دي موږ پر دې باندې زموږ ځوان وزیر دفاع دا امر کړی دی ټوله مشخص لباس اوس تر ټوله خیاطان ته فرمایش ورکړی چې دا ورته جوړیږي وزارت داخلې که څه زیادې په دا ښار کې دا د اوس یې په اغوستي دي مګر دا یو دم خو دا یو لک درشي په یوه ساعت کې نه تولیدېږي خو حتما ګنډي به جوړوي به ورته نو ډېر وبخښئ ستاسو توجه نه یو جان مننه ډېره مننه نورې پوښتنې څوک لري په دې تړاو باندې کولی شي مطرح کړي ښه نورې پوښتنې نشته په پای کې یو ځل بیا د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت محترم معین صاحب د پنل له درنو غړو او ټولو ګډونوالو نه یوه نړۍ مننه کوو زموږ خبري ناسته همدلته پای ته ورسېده پاتې ورځ مو په خیر